په پاکستان کې یو نوی قانون پاس کېدو واله دی چې څوک مسافري کوي نو د 2 میاشتو نه به زیاته مسافري نه کوي چې کوي نو هغه دپاره به څه سزا وي. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ ښه. په پاکستان کې یو نوی قانون پاس کېدو واله دی، په هغه باندې ډېر په تیزۍ باندې کار شروع دی که نه، چې هغه د ښځو دپاره خو صحیح دی، خو د ښځو د خاوندانو دپاره هغه صحیح نه دی، ځکه چې 2 میاشتې مسافري به کوي او 2 میاشتو نه چې زیاته مسافري وکړه نو که نه نو مکمل طور باندې به په تا باندې 15 میاشتې جیل او 2 لک روپۍ به جرمانه په تا باندې وي. خو دا قانون چې دی نو په پاکستان کې پاس کېدو واله دی چې او د هغه سړو دپاره خراب دی چې سعودي عرب ته ځي، سعودي عرب کې به ته مسافري نشي کولی، دوبۍ کې به هم ته مسافري نشي کولی، ځکه چې په پاکستان کې دا قانون پاس شو که نه او دا بیل پاس شو نو مکمل طور باندې به مسافر ته هم تکلیف وي، ځکه چې 2 میاشتې ته تیاری که نه، ته بهر ملکونو کې ته لاړ شې نو ته به ویزه لګې، د هغه نه پس چې دی نو ویزه تاسو ته پته ده چې څومره ګرانه وي، د هغه نه پس چې دی نور څه سیسټم وي نو ته په 2 میاشتو کې تللی راتلی نه شي. خو دلته په پاکستان کې چې دا کم قانون دی که نه نو دې لپاره صرف دا شرط دی که نه چې وزرانه واده وکړي او د هغه خاوند چې په بهر ملکونو کې 4 کاله 15 کاله 6 کاله نو هغه دا قانون پاس کړي چې دا خو د ښځې سره ظلم دی. نو موږ دا قانون پاس کوو چې 2 میاشتې به یو کس مسافري کوي او د هغه نه پس چې دی نو واپس به خپل ملک ته راځي او چې رانغی که نه نو بیا په هغه باندې اکشن اخیستی کېږي چې دې کومه ښځه ده نو چې هغه کم طرف ته ځي نو هغه بیا تللی شي، هغه ته اجازت دی، ځکه که نه په دې باندې به بیا جیل خېږي چې 2 میاشتې د دې پوره شوې او دا پاکستان ته رانغی د بهر ملکونو نه نو هغه باندې 2 لک روپۍ به ورکوي او 15 میاشتې په هغه باندې به جیل خېږي. یا نوی قانون پاس کېدو والی دی که نه په پاکستان کې، ځکه چې مسافرو دپاره ډېر زیات خراب خبر دی، ځکه چې په پاکستان کې په ډېر په تیزۍ باندې په دې باندې کار شروع دی که نه چې زنانو سره ډېر زیاتی کېږي، ځکه چې زنانه راواده شي نو د هغه نه پس چې دی نو هغه کومه خاوند چې دی نو هغه په کلونو باندې چې دی نو بهر ملکونو کې وي. جي دا نوی قانون پاس کېږي، په دې باره کې تاسو څه وایئ جي؟ او جي آیا پاس کوي او که نه پاس کوي؟ خو په دې باندې کار ډېر تیز شروع دی.